یوه جمله په مختلفو زمانو کې درته استفاده کوم. اوله جمله وایم په اوسنۍ زمانه کې فعلا فعل حال جاری ورته وایي. اش arbeite وایي زه کار کوم. اش arbeite هم وایي arbeite هم وایي. arbeite استفاده کوئ ځکه چې المانیان اکثره آر سوي سایلنټ وي یا اغ وي. اش arbeite زه کار کوم. دا اوسنۍ زمانه ده. تېره شوې زمانه پرفیکټ زمانه کې وایي ما کار کړی دی. بیا داسې وایي ich habe gearbeitet. ich habe gearbeitet ما کار کړی دی. او په مستقبل کې وایي زه به کار وکړم. زه به کار وکړم. بیا دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ich würde arbeiten. ich würde arbeiten زه به کار وکړم. او دوستانو که موږ وایو زه دا کار نشم کولی، زه دا کار نشم کولی، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. په کمنټ کې زه هم درته صحیح جواب لیکم.